او چې څه خدمت دي ما ته وایه چاره پاره ورپسې ما خو نه دي کړي خو بورکه کې م ځم بیا او لکه لاس وادا شي او خامخا تا له باندې راځي چې مولي نالي به ما له راځي پیر صاحب السلام علیکم علیکم سلام څنګه راړم تاسو سره لږ جمدي ویم نظر مم کم کوز دیو څه به کې یار چې لږ کم څلو کال ته بیا به څه نظر ولګي زه خو تاسو ته وډېر راړه مې لږ جمدي شو کني چا رانوتې یا ټول غابداراني قسم دی پړی یو په خولې یې بلې چا سره غداري کړې کني زما لږ کم 10 کاله عمر دی خو مړ به شم خو ورته به غم باندې چې ورته وایم څه پېښه او خدای پېښه ده زما خو څه نوکري نه ده د لس کم 10 کاله کې د څو مړي کړي دي خري دوه دېرش اته وله نور غیم ویلم خو روزي نه یاره چرګان پېچري خدلې پې غورځوي تېره کم دی بیا څلوېښت به پوره کې واو نیله به مې خدای وبخښي کني چې ما هم څه وغواړي زه خو دلته کې نوې را بدل شوم ډي پي او مردان یم مردان ډي پي او یم او رقم دی زه د بل ځای ما ته ماته ده ووایه تېره کم دی خیر کیسه ورځه ما تا دا پولیس مړو لیدله چې ته داسې وایې چې ما 2 دېرش وجلي د څلوېښت نه نو مچان یادوم که نه خدړي خو نه یم ولې زه به روغ پاتې شوی ما تو اوس انسانان یادې که مچان یادې چې مچان 15 په دیاړي وه صحیح خبرو زه د عوامو خدمتګار یم ګوره صحیح خبرو وګوره که مړي دي کړي یې نو موږ وګرځو داسې خلکو پسې تاسو تنخوا دی او زه بې تنخوا ستاسو مسافرو یار یم د پولیسو واو زه ستاسو خدمتي یم دا خبره خو لکه کنفرم ده چې مچان دي وژلي انسانان دي واو نه مړه ماشي مچان ولې زه به روغ پاتې شوی ما ډوسارله دا راځي داسې کار بوک وه لږ پټي لوه یاره ولې نورې لږ پټي لوه د ډېرو ډزو د لغما خیال دي غوږونه کاڼه کړي کاڼه کړي بس څه به کوې نظر مم کم دی نو کال دې څوم ګران دي لږه ګزاره کوه که نه مړه راته چې کوکي د ښځو د یېرېدو دي لکه کالدوس کې هم بګي نه کوم 500,000 کم ډېر دي بل غر دی ماله ده ودې وې دا بس دا ماله غر دی بس ټیک دا داسې لکه ما ته د ټول مردانو بخلک کني ما له خو د خلکو رس تړې قسم دی دا والا خدای ایمان نصیب او بدې بس کې آباد اوسې دا به د پاتیمانو خورم صحیح خبره کې او دا به ستا هغه ډان کې او داسې یتیمانو باندې چې عالمانې مې راواده کړي ښځو ته سبقونه ښیي نوسانو سولی ورکوي سوداګانې پرې والم چاټو کې نه کلالي ځان له بېکالتوس وانهلی نه نه دغه نه کوم دا ته چې کوکیم خلک خیروي هیله دې پیري بل والا ده خدای دې ایمان نصیب کا او دا دې خدای هغه دی په کار که چې کوم دی د اړخ لګي خو یوه خبره ته بله کوم که موږ را د جمدینې زوی خفه ده نه چې ډېر خدمت یې کوه هر څه پیدا کېږي دا اوس تا ما له 500 زر راکړي که نه په 500 ما کار کړی دی خو زما پلار د 100 کالو نه اورېدلي ما خفه کړی نه دي ستا څومره عمر دی څومره عمر دی زما لس کم 100 کاله وره تم زموږ مشر یې که نه تم زموږ مشر یې که نه دغه ټول مشران نه دي هر یو مشر موږ د خپل مشر او د کور نه بهر مشر دا یو شان دي د خپلو لکه ما کړی دی شاباسې نو بیا به یو 500 بل هم درکړم خدای ایمان نصیب کا آباد اوسې او دا د خدای هغه دی په کار که چې کوم دی د اړخ لګي او چې څه خدمت دي ما ته وایه چاره پاره ورپسې ما خو نه دي کړي خو بورکه کې م ځم بیا لکه لاس وادا شي او خامخا تا له باندې راځي چې مولي نالي به ما له راځي زه وایم ګرمي له ډېره زیاته بس نن خو دې خرچه وشوه که نه زه وایم بس کور ته ځه بس ځم کور ته بس زما د 4 بجې په کم 4 بجې دی کې د ځم دا ستا ټیم بس سودا مودا والم به ځمه په دغې پیسو به سودا والې په دې سودا هم بل څه پېژه نه په دغه سودا واله دا 500 جیب کې کېږي دا دې خرچه شوه خدای دې ایمان نصیب کا آباد اوسې او دا خدای هغه په کار که چې کوم دی د اړخ لګي زویه بس اوس ما ته اجازه دی ډېر خدمت کوه موږ پلار نه خفه اوس ما ته اجازه دی اوس دا زه شربت رالم که نه په دالک پوهېږم الله ګران شي دا خدای دې ایمان نصیب کو دا خدای هغه په کار که چې کوم دی د اړخ لګي یار حالات خدي تو ما پیژنې نه لري پیژنې نه لري پیژنې نه پیژنې نه جینې نه ته ولل روزانه نه سي او دې یو کار مارته نه سي بس چې کار راشي نو بزو چې کار نه بدغه ته نه سي تو اس کار ته نه سي جی
څه کار کولی شي بدیاړي میاړي ګورو نو چې ته بوټي ګورول شي چې ته ګرګار سره کار شي چې ته وارې شي خوره درنه کولی شي او چې او بالکل دی وبوزو کنه یو ټرالی خوره ده نو په څو بیا رالی درنه کړي ستاسو خوښه ده چې موږ په مزدورګار یو چې څه مراده راکړل ګوره به سبانۍ ورځ جی او نو موږ ته ما مخه بنده کړې ده نو دا بس موږ د مخ اوزګار شو ستا مزدوري وشي سیده روغه ده بالکل 100 روپۍ سامان راوالم 100 روپۍ نه مخکې پیسو خبره کوم مین خبره ضروري ده غلا 1000 روپۍ دیاړي اخلي دا دوه ټالي دي یو ده د زربره لراکي اته سو راکي اته سو او جی سو ما خام بانک ته خټیم دک دي چې تګي کیګو به مون ختمه کړی ادا جی زموږ د یو فیصلو کدا خوره به هم درنګي دا هم درنګي زموږ د اوس په دې لانجې له مور ونی کپړو لا جی زه د ته ویم سپینی کپړې خو دی وی تورې خو اختر لا ها ما زر وسپینی کپړې مزه کوي کتورې تا سره خو سپینې کپړې مزه سپینې او د سره تور خدا دې بیا په ځای لګیا دی چې تورې بالکل په ځای لګیا تاسو څنګه غشتي ما خو نه دی اغستی ما خو سار کوټ ته ټلیفون کړی و ما دا څه کار دی کنه چې زما په جوړو کې یو چې کوم څه پاکه یې هر علي سری کې او چې زدار شمه په وخت خو دې شته کومې جوړې کړي نو به دا یو جوړه ده او درې نور په هغه دریو کې هغه یو لکه ګزاره کوي نو مې زه دا په دفتر کې واچوم خپله غریبي به پیدا وکړو کور ته څومره ځای پس دی یاره جیزه 10 ورځې پس اجور خوړ لکه اوس به ته اختر لا کور ته دی سبا که اختر شو بل ورځ شو بیا به ځي جی ها زم چې وکړو جی تیار سوټونه هم میلاوي اوس خو د ټایلر نه جوړي تیار سوټونه میلاوي ځان له تیار سوټ سپین ولې نه لسنګ چې ماته وي سپین ستا خبره خو په خپل ځای خو ځای پس ما سره خو جیب کې د غزل روپۍ دروغ نشم بیا دا غدي پسو کېږي یم په دغه زر پنځل د سو باندې خو به خامخا کېږي نه زر 1500 باندې خو نه کېږي نن سبا ګران دي ګران دي تاسو د ګنډلو پیسې هم شولې چې د 15000 درکم په دې به تیار وشي چې د مخکې نه جوړ شوي تاسو خوښه ده جین څنګه مو خوښه خو چې دا درکم بیا برانده خورې پیسې نه دي نه علم جن بالکل نه علم کدا نه راکې دسې به دلدن نه کوم دغه څه خبر مونږ خو غریبانان یو مونږ خو هر چاته تابعدار یو دا والا په دې بدن له کپړې والا ٹھیک شو او دا خورې لا تاسو یادولې ما ته ضرور دی یاد 100 روپۍ دا څه کارو کا دا 15000 د خورې شو خاجي او خورم نشته خور نشته نه نو پس کې بس تاسو را پیسې راکړي چې بس تاسو خو اذن ته ما پیژنې نه ری پیژنې او زه تا نه پیژنم دا پیسې تعالی چا درکړې دا الله